سهار وختي داسې ورباندې ومنډئ او ټوله ورځ بیا همداسې بې غمه ګرځئ. ملګرو السلام علیکم. هیله ده تاسو راته روغ او جوړ یاست. د هر څه نه مخکې تاسو دغه زما چینل سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د ګړنګي نشان ووهئ ترڅو زما نورې ویډیوګانې ښه په اسانۍ سره تاسو وګورئ. ګرانو ملګرو راځم د ویډیو پر لور. ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو ورباندې ښه پوه شئ. سړی د ښځې نه شهوت زیات وي. سړي د ښځې نه شهوت زیات وي، هغه که په هر ډول وي، خو د ښځې شی زیات زړه کېږي. د ښځې شي ته یې ډېر زیات زړه کېږي او غواړي ښه کلک شی ځان کې ووهي او ښه ځان ورباندې یخ کړي. دا په کوم وخت کې سړی کولی شي چې د ښځې بې نظیره سمه یخه کړي؟ تاسو کولی شئ چې په سهار کې د ښځې مخ ته شی سم ورته یخ کړئ، ځکه که چېرته تاسو سهار وختي له خوبه رابیدار شئ نو ستاسو شی سم کلک ولاړ وي او تاسو په همغه دقیقه کې د ښځې شی سم ورته یخولی شئ او سم خوند به له تاسو واخلي، ځکه ستاسو شی سهار وختي ډېر زیات کلک وي. که ماسخوتن تاسو معامله وکړئ نو ستاسو شی سم کار نه کوي او ستاسو میرمن هم له تاسو خوند نشي اخیستلی. نو تاسو ته همدغه وخت پکار ده چې تاسو معامله له خپلې میرمنې سره وکړئ او تاسو یې خوشحاله کړئ او زړه به یې ښه سم یخ شي. او ستاسو ګټه دا ده چې ټوله ورځ به مو جنسي خواهشات بند وي او زړه به مو نه غواړي چې د ورځې معامله وکړئ. نو ملګرو زما چینل سبسکرایب کړئ. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زما چینل سره اوسئ. د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن د همغه تاسو ووهئ، ورسره په خوا کې د ګړنګي نشان ووهئ، ویډیو لایک کړئ، له ملګرو سره شیر کړئ. په الله مو سپارم. د خدای په امان. ښې چارې.